أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر سټوډنټس. زمان نثار احمد دی او نن د کلاس 9 د بایولوژي د چپټر نمبر 1 د سیکنډ ټاپک نه سٹارټ اپ چې هغه سره کوم سره ټاپک وو لینکیج اف بایولوژي وذ اذر فیلډز اف ساينس. د دې خبرې مطلب دا دی چې د بایولوژي د نور فیلډ د ساينس چې کوم نور فیلډز دي مطلب یا نور برانچونه دي لکه مثال په تور باندې فزیکس شو کیمستري شو یا میتھمیټکس شو او یا اکونومیک شو یا جیوګرافي شو. د بایولوژي د دې فیلډ سره څه تعلق دی شو نو په دې ټاپک کې موږ څه کلیر کوو چې بایوفیزیکس سره په دې کې موږ سټډي کوو بایوکیمستري بایوسټاټسټیک او بایوجیوګرافي د دې د امپورټنس او د دې انټروډکشن. اولنې په دې کې راځي بایوفیزیکس. نو بایوفیزیکس فاصله کې د نوم نام پته لګي چې دا فاصله کې د بایولوژي او د فزیکس ریلیشنشپ ته بل سره چې کله د موږ د بایولوژي لینکو د چا سره د فزیکس سره نو دې ته موږ سوای دي ته ویل کېږي بایو فزیکس. اوس په دې کې موږ وایو نو د دې ډیفینیشن داسې دی چې understanding the processes and problems in the biological system by using the principle and techniques of physics. مثال په تور باندې په لیوینګ سیل کې یو پروسس کیږي یا په لیوینګ سیل کې یو مسله راغله. اوس د دې مسلې موږ سره کوو د دې موږ سټډي کوو د دې مسلې موږ سټډي کوو خو دا سټډي موږ په کومه طریقه باندې کوو په دې باندې موږ د فزیکس چې کوم ټیکنیکس دي او کوم اصول دي په دې اصول باندې موږ څه کوو د دې پرابلم یا د دې پروسس سټډي کوو نو دې ته موږ سوایو دې ته ویل کېږي بایوفیزیکس. اوس دا استعمالي کې په کوم ځای کې نو دا استعمالي کې په فزیولوژي کې په نیورو ساينسز کې د استعمالي کې په بایو انرژیټکس کې د استعمالي او ورسره په فارماکولوژي کې د استعمالي کې شو. د دې एग्जांपल سره د سره photosynthesis follow the laws of physics during absorption of light. موږ ته پته را چې په کوم چې پلانټس دي مطلب هغه ارګانیزم چې پکې زموږ سره سي کلوروفیل په دغه ارګانیزم کې یو ریاکشن کیږي بایوکیمیکل ریاکشن چې هغه ته موږ سوای فوټوسینتھیسس. فوټوسینتھیسس بیا موږ ته پته را چې د دې دوه سټیجز راځي یو ته لایټ ریاکشن وایي او بل ته ډارک ریاکشن وایي. په فوټوسینتھیسس کې چې کوم د لایټ ریاکشن دی په لایټ ریاکشن کې زموږ سره سکیږي په دې کې لایټ ابزورب کیږي. اوس دا لایټ ابزورب کیږي نو دا په کوم پرنسپل یا په کوم لاس باندې کیږي د فزیکس په لاس باندې نو دا زموږ سره په څه کې انکلوډ ده په بایو فزیکس کې انکلوډ. وین چې کوم ریلیشنشپ ته نو هغه سره د چا د کیمستري او د بایولوژي په منځ کې د بایولوژي او د کیمستري کوم ریلیشنشپ ته دغه کوم د سوایو دغه ته ولیکيږي بایوکیمستري. اوس په دې کې موږ سوایو نو ظاهره خبر ده څنګه چې د نوم نه پته لګي په دې کې موږ د بایولوژیکل مالیکول سټډي کوو د سټرکچر او فنکشن سټډي کوو او د دې نه علاوه په لیوینګ سیستم کې یا په لیوینګ سیلز کې یا په لیوینګ ارګانیزم کې چې کوم بایوکیمیکل ریاکشنز کیږي هغه موږ په دې کې سټډي کوو. نو ډیفینیشن د دې څنګه نه understanding the structure and functions of biological molecule and the chemical reaction that take place in the living system or living cells. په لیوینګ سیلز کې خامخا کیمیکل ریاکشن کیږي په دې وجه باندې لیوینګ ارګانیزم موږ سوای لیوینګ ارګانیزم لایف سره هغه کې هغه فاسیبل دی. مثال د دې سره دی د بایوکیمیکل ریاکشن مثال په تور باندې فوټوسینتھیسس کوم چې موږ مخکې وی چې د په گرین پلانټ کې زموږ سره کیږي او ریسپایریشن چې څومره هم لیوینګ ارګانیزم په دې کې سکیږي په دې کې د ریسپایریشن کې دا بایوکیمیکل ریاکشن سي دا چې په لیوینګ سیل کې او یا په لیوینګ ارګانیزم کې نو د دې وانو بایوکیمیکل ریاکشن د دې سټډي موږ په څه کې کوو دا موږ په بایوکیمستري کې کوو. د دې علاوه د بایولوژیکل مالیکول د دې سټرکچر او فنکشن دا موږ سټډي کوو هم په څه کې په بایوکیمستري کې لکه مثال په تور باندې کاربوهایډریټس فیټس پروتینز وټامینز او ورسره نیوکلیک اسید د دې نه لیوینګ ارګانیزم جوړ دي نو د دې سټرکچر څنګه دی او د دې کوم فنکشنز دي دا هم په بایو کیمستري کې سټډي کوو. دریم نمبر چې دی نو هغه څنګه سوای بایوجیوګرافي. نو بایوجیوګرافي په اصل کې سره دا ریلیشنشپ د راچا په منځ کې د بایولوژي او د جیوګرافي په منځ کې جیوګرافي مینز او ارث ساينس. اوس په دې کې موږ سوایو understanding the distribution of organism in space and time. زموږ سره د ارګانیزم چې په دې ارث باندې موجود دي کنه دا په مختلفو ټایمونو کې یا په مختلف ادوار کې د دې څه شوی دی د دې په ارث سرفیس باندې د ډیسټریبیوشن شوی دی. اوس دا ډیسټریبیوشن په کومه طریقه باندې شوی دی د موږ په څه کې سټډي کوو د موږ په بایوجیوګرافي کې سټډي کوو. د دې एग्जांपल سره د زموږ سره لکه مثال په تور باندې پولر بیرز فاوند ان آرکټیک ریجن کوم چې زموږ سره قطب شمالي یا قطب جنوبي موږ ته وایو لکه انټارکټیکا دغه ریجن چې کوم دي کنه په دې کې زموږ سره سمون دی کې پولر بیرز مطلب لکه دا پولر بیرز هم په دغه ریجن کې مونږ کې په بل ریجن کې د دې مندل هغه ګران دي. د دې نه نو انافیلیز ماسکیټوز ته ولیکي
دا هغه ماسکټوز دي کوم چې د ملیریا د ترانسمیشن د لپاره څه دي ریسپانسیبل دي، او یا په بل سنس کې موږ داسې خبره کوو چې هغه ماسکټوز چې هغه د پلازموډیم د ترانسمیشن لپاره څه دي هغه ریسپانسیبل دي. موږ ته پته پلازموډیم څه چل کوي، هغه ملیریا کاس کوي. شو اوس دا انافیلیز ماسکټو په کوم ځای کې موږ کې کوم چې ډیمپ او وارم ایریاز دي پاکه موږ کې ډیم مینز په کوم ځای کې نمی سی وای، او وارم مطلب چې هغه ځای نه سي هغه ګرمي. لکه موږ ته پته راکنه زیاتره ماشي په کوم سیزن کې موږ کې او چې کله ګرمي کنه نو پاره کې څه د موږ کې په بل ځای کې دا بیا نه موږ کې مطلب چې کله موسم یو شو دا بیا نه زیاته. څلورم چې دا غي کوم څه وایو بای سټټیسټیک. اوس په اصل کې دا ریلیشنشپ دی چې په مس کې د بایولوژي د میتھمیټکس او د سټټیسټیک په منځ کې. نو سټټیسټیک موږ د په اصل کې سره د په اصل کې میث دی. نو د بایولوژي او د میث په منځ کې کوم ریلیشنشپ دی، او یا د بایولوژي او د سټټیسټیک په منځ کې کوم ریلیشنشپ دی، دا کوم څه وایو دغه ته ویل کېږي بای سټټیسټیک. و د دې امپورټنس دی. نو په دې کې موږ څه کوو، په دې کې موږ د ریسرچ ډیټا انالیسس کوو او دغه انټرپریټیشن کوو. د دې امپورټنس دا دی چې کله زموږ سره یو ریسرچ ډیټا راغله، کله موږ ریسرچ کوو په ریسرچ کې زموږ سره راځي، په دې کې زموږ سره راځي ډیټا. اوس دا ډیټا چې دی نو دا موږ ډایرکټ چاته نشو ویلی چې مطلب لکه دا ریسرچ ما وکړو د دې د انفارمیشن د مسره له داسې موږ نشو کولای. د دې ډیټا موږ څه کوو، د دې موږ پراپر څه کوو، د دې موږ انالیسس کوو، او د انالیسس نه وروسته موږ د دې څه کوو، د دې انټرپریټیشن کوو. نو دا انالیسس اف ډیټا او انټرپریټیشن اف ډیټا د دې پر استعماليږي، د دې لپاره استعماليږي فارمولې، او دا فارمولې موږ څو پر کې د موږ میتھمیټکس راکې او د موږ سره کې سټټیسټیک موږ راکې شو. نو د دې امپورټنس پس کې راځي هغه زیاتره په ریسرچ کې راځي. شو پنځم نمبر چې کوم دی راغی څنګه سو یو هغه ته ولې کېږي بایو اکنامکس. هغه ته ولې کېږي دا په اصل کې د چاته په منځ کې ریلیشنشپ دی، د بایولوژي او د اکنامک په منځ کې ریلیشنشپ دی. اوس په دې کې موږ سټډي کوو سو سټډي اف لیوینګ ارګانیزم فرام اکنامیکل پوینټ اف ویو، یعنی موږ د ارګانیزم څخه د هغه موږ سټډي کوو د کوم پوینټ نه، د اکنامیکل پوینټ اف ویو موږ څخه د دې سټډي کوو. د دې ایگزامپل څخه د شي مثال په تور باندې موږ څخه زموږ سره یو بایولوژیکل پروجیکټ دی، یو بایولوژیکل پروجیکټ دی زموږ سره څه دا غي موږ څخه دا غي موږ کیلکولیشن کو او کمپیر کو سو کاست او پروفیټ، مطلب چې په دې بایولوژیکل پروجیکټ باندې خرچه څومره راځي او د دې نمو ته فائدہ څومره کېدي شي. نو دا موږ په څه کې سټډي کوو، دا موږ په بایو اکنامک سټډي کوو. د دې ایگزامپل څخه د شي مثال په تور باندې موږ یو فصل له کراب ته دا غي موږ یو نیو ویرایټي جوړو. اوس د دې کراب چې کله موږ د نیو ویرایټي جوړو په دې باندې به خرچه څومره راځي، او کفرس کده نیو ویرایټي دا مارکیټ ته راغله نو د دې نه به موږ ته فائدہ څومره کېږي. نو دا موږ په څه کې سټډي کوو، موږ په بایو اکنامک سټډي کوو. د دې نه علاوه کوم چې ویکسین ډیزاینینګ دی یا ډرګ ډیزاینینګ دی دا چې کله کېږي نو د دې هم څو کیلکولیشن او د دې کمپیریزن د کاست او د پروفیټ دا موږ په څه کې کوو، دا په بایو اکنامکس کې کوو چې دغه پروډکټ موږ جوړ کوو او دا مارکیټ ته راغی نو د دې به موږ ته په دې باندې خرچه څومره راځي او د دې پیدا به څومره راځي. نو دا ټوټل موږ په باسو زه سره ټکی کوم د دې نه تاسو سکرین شاټ واخلئ او ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به موږ د بایولوژي مطلب لکه د دې کیریئر په دې کې کوم کیریئر موږ ته مخې ته راتلی شي او کوم یو کیریئر موږ سلیکټ کولی شو د هغې پیدې څه دي. ان شاء الله تعالی په نیکسټ لیکچر کې به موږ د هغې په باره کې خبره وکړو. ثانک یو سو مچ.